د طالبانو هغه لیک ته د امریکا ځواب کوم چې څه موده مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي له لوري کانګرس ته لیږل شوی و او پکې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په افغانستان کې د پانګونې او د کنګل شوي بودیجې د خلاصولو غوښتنه شوې وه. تازه یې امریکا په غبرګون کې د خپلو شرطونو وضاحت ورکړ. دا چې امریکا څه ویلي او په کومو شرطونو موافقې ته رسیږي د ویډیو کې کتلی شي. سلامونه قدرمنو دوستانو، مشال پریس ته ښه راغلاست. د طالبانو لیک ته د امریکا ځواب د رسمیت پیژندلو په پار باید د نړۍ غوښتنې ومني. وروسته له هغه چې طالبانو امریکا ته لیک ولیږه او ترې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ غوښتنه وکړه، امریکا یې په ځواب کې له طالبانو غوښتي څو د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. امریکا د طالبانو لیک ته په ځواب کې ویلي چې د مشروعیت او ملاتړ لپاره په عملي توګه ټول شموله حکومت جوړ، د زده کړو په ګډون کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ طالبانو ته ځواب کې زیاته کړې، له کلونو مو درته ویل چې کله نظامي لارې قدرت ونیسئ نړیوالې مرستې به درباندې بندې شي او اوس همداسې وشول. د امریکایي چارواکو دغه خبرو ته تر اوسه طالبانو کوم غبرګون نه دی ښودلی. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د نړیوالو څخه یادې غوښتنې کوي، بلکې په ځلونو طالبانو کوښښ کړی او بار بار یې نړیوالو ته د دغه هیواد په رسمیت د پیژندلو او د مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه نه دي بریالي شوي. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. الله پامان.